بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو، نن درته په دې ویډیو کې د محرم الحرام حوالې سره یو خصوصي عمل او وظیفه بیانوم چې کوم یو بنده هم دا عمل وکړو نو الله جل شانه به هغه ته د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کړي. زما عزتمندو، محرم الحرام د اسلامی کال اولنۍ میاشت ده. په دې سره د اسلامی کال شروعات کیږي. زما عزتمندو، د رمضان المبارک نه پس دې میاشتې ته الله جل شانه ډېر لوی عزت او شرافت او کرامت ورکړی دی. زما عزتمندو، دا هغه څلورو میاشتو کې شامله ده چې قرآن عظیم الشان کې دې ته د اشهر الحرم نسبت کړی شوی دی. نو زما عزتمندو، دا د عزت والا میاشت ده، دا د شرافت او د کرامت او د فضیلت والا میاشت ده. په روایت کې راځي چې کوم یو بنده د عاشورې د روژې نه علاوه په دې محرم الحرام کې چې په کوم ورځ هم روژه ونیوله نو د یوې روژې د نیولو ثواب دومره دی چې ګویا د 30 روژې ونیوي. نو زما عزتمندو، چې څوک په دې میاشت کې یوه روژه ونیسي الله جل شانه به دته د 30 روژو برابر ثواب ورکوي. یعنی یوه روژه چا ونیوه د یو میاشت د روژو ثواب به الله جل شانه دې انسان ته ورکوي. نو زما عزتمندو، د رمضان کریم نه بعد د دې میاشتې فضیلت او شرافت او کمالات ډیر زیات دي. پکار دی چې زما عزتمندو مونږه په دې میاشت کې الله جل شانه راضي کو. الله جل شانه عبادت وکړو، 15 واړه وخته مونږ پابندۍ سره وکړو او ورسره مونږه نوافل وکړو او د قرآن مجید تلاوت وکړو. زما عزتمندو، چې کوم یو بنده په 10 محرم باندې دا خاص عمل وکړو دغه انسان ته به الله جل شانه د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کړي. نو دا کوم خاص وظیفه ده، دا کوم خاص عمل دی چې الله جل شانه د انسان ته د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کوي. زما عزتمندو، تاسو ته معلومه ده چې د کال 2026 د هجري 1448 د محرم د میاشتې د عاشورې ورځ را روانه ده چې مونږ دا عمل لازما وکړو او دا موقع زمونږ نه ضایع نشي او د دې په ذریعې سره الله جل شانه به زمونږ د یو کال ګناهونه هم معاف کړي. نو زما عزتمندو، تاسو دا عمل وکړئ، ډیر زیات برکات، فواید او اثرات دي. زما عزتمندو، د محرم الحرام د اسلامی کال اولنۍ میاشت شروع شوې ده. په دې میاشت کې 10 محرم راځي، یعنی د عاشورې ورځ هغې ته ټولو ورځو باندې فضیلت حاصل دی. لکه زما عزتمندو، ما تاسو ته څنګه خبره وکړه چې د رمضان کریم نه بعد په 11 میاشتو کې محرم میاشت ته فضیلت حاصل دی او د محرم الحرام په میاشت کې د عاشورې ورځ ته فضیلت حاصل دی. نو زما عزتمندو، زه تاسو ته هغه عمل بیانوم، هغه وظیفه درته بیانوم چې هغه تاسو په 10 محرم باندې وکئ نو الله جل شانه به دستاسو د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کړي. نو زما عزتمندو، دا په 10 محرم باندې روژه نیول دي. زما عزتمندو، حدیث شریف کې راځي چې چا د عاشورې په ورځ باندې روژه ونیوله، د 10 محرم روژه ونیوله، الله جل شانه به دته د تیر شوي د ټول کال ګناهونه معاف کړي. دا به د دپاره د ټول کال د ګناهونو د معاف کېدلو کفاره وګرځېږي. زما عزتمندو، یو وارې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یهودیان وکتل چې هغوی په 10 محرم باندې یعنی د عاشورې په ورځ باندې روژه نیولې وه. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ترنه تپوس وکړو چې دا روژه تاسو ولې نیولې ده؟ نو هغوی ورته وویل چې مونږه دا ځکه نیولې ده چې په 10 محرم باندې مونږ ته یعنی زمونږ مشرانو ته د فرعون نه نجات ملو شوی دی. د فرعون د ظلم او زیاتی نه هغوی ته نجات ملو شوی دی. د دې حوالې سره ځکه مونږ دا روژه چې کوم دی دا نیسو. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل چې مونږ زیات حقدار یو له تاسو نه چې دا روژه مونږ ونیسو. انشاءالله تعالی که چېرې الله جل شانه ماته ژوند راکړو نو راتلونکي کال نه به خامخا د عاشورې دا روژه نیسمه. خو زما عزتمندو، دا خبره تاسو یاد ساتئ
چې علما کرام فرمایي چې صرف یوازې د عاشورې د ورځې یوه روژه به نه نیسئ، ځکه دا یهودیانو سره مشابهت راځي او الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې او نبی علیه الصلاة والسلام په حدیثو کې مونږ منع کړي یو چې تاسو به د یهودو او د نصاراو سره د مشابهت نه خپل ځان ساتئ. نو زما عزتمندو که چېرې مونږ صرف یو ورځ روژه ونیوله نو په عبادت کې به بیا هم یهودیانو سره مشابهت راشي. نو زما عزتمندو دا یو ورځ روژه نه دی نیول پکار، ورسره به په بله ورځ باندې هم روژه نیسئ. لکه مثال په طور باندې تاسو سوچ وکئ د کال 2026 د جمعې په ورځ باندې یعنی د دې جمعې په ورځ باندې د عاشورې ورځ ده، نو پکار دی چې تاسو سباله یعنی د جمعرات په ورځ باندې روژه ونیسئ، دغه رنګې د جمعې په ورځ باندې روژه ونیسئ. یا تاسو د جمعې په ورځ باندې او د هفتې په ورځ باندې د خالی په ورځ باندې روژه ونیسئ، یعنی یا به ورسره نهمه روژه لازمي نیسئ یا به ورسره 11مه روژه لازمي نیسئ. مطلب دا دی چې یا به نهم لسم عاشورې روژه نیسئ یا به لسم او 11 محرم د عاشورې روژه به تاسو نیسئ. خو زما عزتمندو یوازې روژې نه منع راغلې ده، لہذا زما عزتمندو ډېرې مبارکې شپې او ورځې دي، تاسو ضرور به ضرور محرم الحرام د عاشورې په ورځ باندې دا عمل وکئ. او زما عزتمندو د دې نه علاوه هم تاسو جدا یو روژه ونیسئ چې الله جل شانه یوې روژې باندې د 13 روژو برابر ثواب ورکوي. زما عزتمندو څومره مفتې ګټې دي، څومره اسانې ګټې دي. الله جل شانه زمونږ د تیر شوي د یو کال ګناهونه به هم معاف کړي او ورسره به الله جل شانه مونږ ته د یو میاشت د روژو نیولو هغه ثواب به هم عملنامه کې ولیکي. لہذا زما عزتمندو پخپله هم د عاشورې په ورځ باندې یعنی نهم لسم 11 روژه تاسو ونیسئ او خپلو وروڼو دوستانو سره هم دا خبره او دا عمل د صدقې جاري په نیت سره شیر کړئ. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ یې هغه منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي میلاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې تاسو مختصر وظیفې کتل غواړئ نو لاندې ډسکرپشن کې تاسو ته ټیک ټاک آی ډي درکړې شوې ده، په هغې کې تاسو مختصر وظیفې کتلی شئ. دغه رنګې که چېرې تاسو زمونږ وظایف په فیسبوک باندې کتل غواړئ نو د هغې لینک هم تاسو ته درکړی شوی دی. انشاءالله تعالی چې کوم مستند وظایف وي هغه به زه تاسو ته شیر کوم. لہذا زما عزتمندو که چېرې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره، تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي. د لوی الله په امان.